خور سوال کړی دی چې زما خور د هغې له خاوند طلاق ورکړی دی په موبایل باندې خو طلاق یې داسې ورکړی دی چې زما د مور سره یې خبرې کولې او زما مور ته یې داسې ووایي چې هغې ته وایه چې طلاقی 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 نو آیا دا طلاق واقع کیږي او که نه و ځکه چې هغه ډېر زیات غوسه و الجواب زه بار بار دې ملګرو ته دا ویم ما ورته ویلي دي او چې زما خواله څوک راشي د طلاق مسله د قصاص مسله او نور بیا بعض داسې اختلافي مسایل دي چې په هغې کې د طرفینو حاضرېدل لازمي هغې کې انسان محکمې ته رجوع کوي د هغه علاقې علماو ته رجوع کوي چې هغه د طرفینو نه تپوس وکړي نو موږ که داسې ووایو او طلاق وشو او طلاق ونه شو موږ یې د هغه سوال مطابق وایو بس نور اوس دلته تپوس کول غواړي د دې سړي نه چې تا څنګه ویلي دې ښځې نه دا ښځه حیض کې خو نه ده په طهر کې ده او که نه ده طلاق دې څو پیرې ورکړي دي په دې څوک ګواهان دي د څه د لاسه دې ورکړي ډېرې خبرې داسې راځي منځ کې چې د هغې تپوس پکار دی خو موږ صرف مختصر وایو چې او یا نه بیا باقي پکار دی چې هغوی علما ته واپس شي کوم علما چې په هغه علاقه کې دي او حق پرست علما دي هغوی ته دې واپس شي د هغوی نه دې تپوس وکړي چې هغه د طرفینو خبره واوري راځو د دې کستې مسلې ده اولنۍ خبره ظاهره دا ده چې دې سړي د خپله ښځه طلاقه کړې ده او مقصد یې طلاق و ځکه چې د خپلې خواښې ته یې څه ووایي وایي هغې ته وایه چې طلاقی 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 نو دلته طلاق ورته ویلې ښه صفا هغې ته ووایه چې ته طلاقی 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 اوس که دې خواښې دې لور ته دا خبره رسولي او که نه یې رسولي په دواړو حالاتو کې دا جنۍ طلاقه ده لکه بعض وایي ویا خبره ورته ونه رسوله نه خبره رسول شرط نه دی او بعض څه وایي وایي ما ورته طلاقه ویلي دي طلاقه کړې مې ده خو ښځه مې خبر نه ده نو د ښځې خبرېده پکې څه شرط نه دی چې ښځه به لازم خبرېږي او ښځه به ولاړې یو سړی ښځه یې نشته وایي زما ښځه په ما طلاق ده طلاقي نو اولنۍ خبره خو دا شو دویمه خبره دا ده دا درې ټکي یو طلاق حسابېږي او په دې باندې موږ مخکې تفصیلي خبرې کړي دي بیا دا مقام د دغه تفصیل نه دی یو سړی ووایي ښځې ته ته طلاقی 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 دا یو طلاق دی دا درې نه دي لکه اوس یو سړی ښځې ته ووایي طلاقی 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 او شل پیرې وایي شل پیرې طلاقه شوه یو پیرې طلاقه شوه درېیمه مسله وایي هغه ډېر غوسه و هغه څه و غوسه و ډېر راشي موږ ته وایي ما طلاق ورکړی غوسه وم نو طلاق خلک ورکوي په غوسه کې چا په مینه کې چې طلاق ورکړی خو سړی غوسه شي طلاق ورکړي خو بیا د غوسې اقسام دي غوسه یو هغه غوسه دی چې د انسان ذهن بالکل بند شي او دی نه پوهېږي چې زه څه وایم یا هغه غوسه چې د غوسې د لاسه ورته دی ووایي چې طلاق یې کړو د غوسه دغه درجې ته نه وي رسېدلی ده طلاق نه ورکول نو په دې غوسه کې ښځه نه طلاقېږي علی القول الراجح صحیح حدیث کې دا مسله ثابته ده چې کله د یو عقل بند شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې ټیم کې طلاق نه اچولی کېږي او که چېرته دغه عام غوسې عامه چې سړی په ځان پوهېږي او په خپلو خبرو پوهېږي او کنټرول کړي نو د دې سړي طلاق واقع کېږي والعلم عند الله ها